ما درته ویل حج یو عظیم عبادت دی دا الله سبحانه وتعالی هغه چاته نصیب کوي چې یو نیکبخته سړی حدیث کې د دې حج عجیبه فضیلت بیان شوی هغه حاجان صاحبان چې الله سبحانه وتعالی د حج د ادایګي توفیق ورکړي خوش قسمته کسانو لپاره عجیبه انعامات په حدیث کې بیان شوي دي سبحان الله که یو سړی دا واوري دا به یقین سي چې یاره ټوله دنیا مې پرېښې وی خو بس دغه حج الله سبحانه وتعالی زما په قسمت لیکلی وي څومره نیکبخته به وایي دنیا نه خلاصېږي د دنیا کارونه نه خلاصېږي مال او دولت یو وخت د یو چا سره د دې موقع څخه باید هر مسلمان ګټه پورته کړي د نن کار سبا ته مه پرېږده سبا ګوره ستا دغه صحت وي که نه وي دغه دولت چې الله تا ته درکړی دی دا وي که نه وي دغه اسباب چې تا ته نن مهیا دي گویا ته سبا دغه اسباب ولرې که نه ولرې حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي د معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت دی نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي که چا د روژې د میاشتې روژې ونیولې او لمنځونه یې ادا کړل د بیت الله شریف حج وکړي معاذ بن جبل وایي دا مې نه دی په یاد چې نبی علیه الصلوة والسلام زکات ورسره یاد کړي که نه خو دا درې شیان یقیني دي کان حقا علی الله تعالی ان یغفر له دا پر الله سبحانه وتعالی حق دی چې د دې بنده مغفرت الله وکړي وبخښي چې مغفرت یې الله وکړي بس خوش قسمت دی جنتونه هم ستا دي د الله رضا هم ستا ده صحبت د انبیاو په جنتو کې هم ستا څومره اسان عمل دا موږ تاسو کوو الحمدلله مسلمانان یو دا موږ په شوق کوو دا عبادت هم منځونه کوو الحمدلله هم د روژې د میاشتې روژې نیسو او یو بیت الله شریف ته حج دپاره تلل دا موږ ته ډېر ګران وي که ځوانان وي په طاقت کې وي دا حج په ډېر بهترینه طریقه ادا کولی شي که صفا و مروه وي که طواف وي او دغه رقم که عرفات وي دا ډېر په اسانۍ باندې دا سړی ادا کولی شي او ډېر په طاقت کې دی ډېر په توانایي کې دی ماشاءالله لیکن دغه باوجود دی ځان شاته کوي وایي ته ودې دا کال نه بل کال دا کال نه بل کال اخر داسې وخت راسي چې یاره د صحت د سره ساتلو مال نه یا مال نه ورسره یا مال او صحت دواړو سره اسباب نه برابرېږي بیا نو دی افسوس کوي چې های افسوس څومره لوی بشارت کان حقا علی الله ان یغفر له دا پر الله سبحانه وتعالی حق دی چې دی وبخښي کوم کس چې چا روژې ونیول او لمونځ په خپل وخت باندې ادا کړي او د بیت الله شریف حج وکړي دا څلورم صحابي وایي زما یې دی چې نبي علیه الصلوة والسلام دا څلورم شی ورسره یاد کړي او که نه بل روایت کې راځي دا روایت د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه روایت دی عجیبه روایت دی پنځه شان دي که چا دغه پنځه شان د ایمان سره سره وکړل الله سبحانه وتعالی دته عجیبه انعامات ورکوي کوم پنځه شان اول شی دا دی حافظ علی الصلوات چا د پنځه وخت لمنځو اهتمام وکړي په یو حالت کې هم د لمونځ نه پرېږدي خاص کر په جماعت باندې موږ د جماعت لمنځو څومره کمزوري کوو څومره کوتاهي کوو هالته نږدې مخامخ مسجد وي همسایه ګاونډ کې مسجد وي لیکن د 5 روپو د 10 روپو د ګراک دپاره موږ هغه جماعت پرېښیي لمونځ مې پرېښی وي د 5 روپو دپاره آیا دا پیسې تا ته به ښه درځي امکان نه لري دغه لمونځ اول پوښتنه په قبر کې د لمانځه دا کېږي لہذا نبی علیه السلام فرمایي پنځه شان که چا سره د ایمان وکړي یعنی ایمان یې درلودی دغه پنځه اعمال یې وکړل الله سبحانه وتعالی به دی جنت داخل کړي دخل الجنه ګورې د نبي علیه الصلوة والسلام په روایت کې شک لیدل د ایمان خطره ده اول شی نبی علیه السلام یاد کړی دی من حافظ علی الصلوات الخمس په پنځو لمنځو باندې همیشه دوام کول د هغه حفاظت کول په داسې حال کې چې اودس وي رکوع وي سجده وي زموږ خو اودسونه پر کم رقم باندې چې کله د اوداسه وخت شي فورا لاسونه سره ولړه بس راځه که چا د سنګلي وچي که د چا بجله کې وچي که د چا پښې وچي بس په هر حالت کې راځه
یا که اودس مو سم سي لمونځ په کوم حالت کې کو نبي علیه الصلوة والسلام د دې سره شرط دا یاد کړی دي چې رکوع او سجده یې دواړه برابر وي او په خپل وخت باندې لمونځ وي زموږ رکوع په کوم حالت کې تاسو دا ویډیو ولیدلې سپین ږیري خلک لمونځ په عجیبه حالت کې الله دې دې ته هدایت وکړي رکوع چیرې ده د رکوع څخه ولاړه پره چیرې ده سجده څنګه ده لکه یو حیوان یا چرګ چې دانه پورته کوي بس موږ هم سجدې په دا ډول باندې نو دا لمونځونه به الله چیرې زموږ څه کوي د عبادت لپاره موږ وخت نه لرو 15 منټه په مسجد کې پر موږ بوجیږي لیکن دغه ملعونه دنیا ته موږ ټوله زندګي ورکړې الدنیا ملعون وملعون ما فيها لیکن د دنیا بغیر موږ چاره نه لرو خدا مقصد د دنیا باید سړی نه وګرځي د زندګۍ مقصد دنیا باید سړی نه وګرځي رکوع وي سجده وي او پر خپل وخت باندې زموږ منځونه پر څه وخت وي دا کاروباران تاسې لیدلي د ماپښین لمونځ پر 4 بجې باندې کوي پر 3 بجې باندې کوي وایسې کېږي د مازدیګر لمونځ په لمر لوېدو باندې کوي د سهار د پر لمر ختو باندې کوي دا اوس څه شی دی حالانکه نبی علیه السلام وایي که چا د 5 لمونځو حفاظت وکړي په داسې حال کې چې د اودس هم سم رکوع یې هم سم و سجده یې هم سم و الله سبحانه وتعالی د سره د جنت وعده کړ د جنت وعده یې ورسره زموږ منځونه پر کوم حال باندې موږ چې لمونځ کوو سوچ او فکر مې چیرې جامه په کوم حال کې په کوم جامه کې چې موږ کار کوو روزګار کو بس په هغه جامه باندې الله سبحانه وتعالی په وړاندې ودرېږو او لمونځ هم ادا کوو صفایي نه وي صفا خیرنې یې که صفایي بس موږ لمونځ یې صحیح کېږي دویم شی نبی علیه السلام وایي وصام رمضان د روژې میاشتې د روژې د میاشتې روژې کما حقه ونیولې او دریم وحج البيت ان استطاع الیه سبیلا د بیت الله شریف حج هم ادا کی او واعطى زکات طیبه بها نفسه زکات د مال په خوشحالي باندې ورکی دا تاوان نه بلی دا بوج پر ځان نه بلی طیبه بها نفسه خپل په خوشحالي پر رضا باندې د زکات ادا کی وادى الامانه او د امانت حفاظت وکي دا 15 شان باندې کداغه 15 شان چا وکړ نبی علیه الصلوة والسلام وایي الله سبحانه وتعالی د سره د جنت وعده کوي دخل الجنه دا کس به جنت ته داخلي هغه صحابي ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه یو څوک پوښتنه کوي قالوا یا ابا درداء اے ابو درداء د امانت څخه مراد څه دي قال الغسل من الجنابه د جنابت غسل کول دا څومره اړینه خبره ده یعنی که سړی په دا 5 اعمالو کې یو عمل دا هم دی که د جنابت د غسل څخه کما حقه فورا ځان صفا کړي الله سبحانه وتعالی د دې 5 اعمالو په وجه الله دته جنت ورکوي د جنابت په غسل په حالت کې باید سړی ډېر وخت نه کړي ټیک دی که سړی جنوب سي هغه د بدن د حرارت د ختمېدو پورې سړی انتظار وکړي فبها لیکن په ګنټو باندې په حالت د جنابت کې ګرځېدل دا ډېر تاواني کیسه ده په دا حال کې که تا ته مرګ رالي ته څه کوې لهذا په دې 5 شانو کې بیت الله شریف حج هم الله سبحانه وتعالی باندې که چا بیت الله شریف حج په صحیح توګه باندې ادا کړي افعال او اعمال د حج ټول ادا کړه که طواف وي او که سعی وي که عرفات وي او که مزدلفې ته تګ که مینا ته که جمرات وي دا ټول په خپل ځای باندې کما حقه ادا کړل دا سړي سره الله سبحانه وتعالی د جنت وعده کړی باید موږ د حج تیاری وکړو که الله توان راکړي وس راکړي که توان وس نه راکړي د الله سبحانه وتعالی څخه یې وغواړو